موږ قدم په قدم ان شاء الله مخ ته موږ کوښښ کوو چې خپلو هیوادوالو ته ډاډمنه او پاکه برېښنا ورسوو. خو دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه او هغه ډونران چې مخکې د دې شعار تر لاندې چې ځینې برخې چې هغه ولس ورته اړتیا لري، هغه بشري ضرورت ده، هغه باید سیاسي نه وي او خلکو ته بدون له کوم تبعیض څخه ورسول شي چې اسلامي امارت له فتح څخه مخکې د دې موضوعاتو یو ښه شاهد، یو ښه لوبغاړی چې د اسلامي امارت په ساحو کې که د صحت برخه وه، که د اقتصادي پروژو برخه وه، که د برېښنا برخه وه، په دغه برخه کې که داخلي افغانانو کار کاو که خارجیانو کار کاو، د اسلامي امارت له لوري څخه ورته مسؤلیت ورکړل شوی. خو متاسفانه کله چې یو اسلامي نظام رامنځته کېږي، اسلامي امارت په ټول هیواد باندې حاکمیږي، هغه شعار چې هغه مخکې نړیوالې ټولنې ورکاو هغه صرف د دوی د ژبې په سر پاته سو او په حقیقت کې دوی ناکام شول په خپل شعار کې او افغانانو ته یې شا کړه. نن تاسې وګورئ چې په اقلیمي بدلونونو کې افغانستان هیڅ رول نه لري، بلکې د نورو هیوادونو د ګلخانه‌ایي غازونو څخه افغانستان هوا د افغانستان ولس ډېر متضرر ده. خو بیا هم نړیوالې ټولنې هغو هیوادونو ته په سلګونه میلیونه ډالر ورکوي چې تر څو د اقلیمي بدلونونو په برخه کې کار وکړي، خو افغانستان سره دغه مرسته نه کوي. دا د افغانستان د خلکو حق د سوال نه کوو، چاته زارۍ نه کوو. افغانستان د نړۍ په جغرافیې کې داسې یو ستراتیژیک موقعیت لري، داسې یو هیواد ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ټولو هیوادونو ملتونه، د ټولو هیوادونو دولتونه سره آشنایي او بلدتیا لري. افغانان د دې نړۍ د نفوس یوه برخه ده. په ډېرو مواردو کې د ډېرو تاریخي معاهداتو په اساس افغانان حق لري چې باید خپل حق ترلاسه کړي. خو د دې پر ځای چې د افغانانو حق ورکړل شي، افغانان د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو نومونو ټکول شوي، وهل شوي، یورانیمي فاسفورس لرونکي راډیو اکټیو مواد ورباندې استفاده شوي، د بمونو مور دلته تجربه شوې، د نړۍ هر قسم بارود چې به نوي جوړېدل په افغانانو تجربه شوي. خو نن هغه افغانان چې په خپله میړانه په ډېر شهامت او غیرت خپل وطن آزاد کړی او یو مرکزی نظام رامنځته کړی چې هر خواته الحمدلله امن ده، په ټول هیواد کې امنیت ده، په ټول هیواد کې څوک د چا ځمکه نشي غصب کولی، څوک د چا ناموس ته په بده نشي کتلی، شاعر د اسلام د دین تر پښو لاندې نه کیږي. په داسې یو حالت کې بیا د نړیوالو ټولنو لخوا څخه هغه برخې چې هغه بشري ضرورتونه دي هم سیاسي اجنډاو ته داخليږي او بندیزونه ورباندې لګېږي. چې یو ښه مثال یې برېښنا ده. د برېښنا په برخه کې دا اوس نړیواله ټولنه زموږ او ستاسو یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته په سلګونو میلیونه بلکې میلیاردونو ډالر ورکول کېږي. موږ بخیلي نه ورباندې کوو، نور دې ورکړي. زموږ ګاونډیان دي چې هغوی آباد وي، موږ به آباد وو، که موږ آباد وو دوی به آباد وي. د موږ آبادي او د دوی آبادي په یو بل باندې مثبت تاثیرات لري. خو دلته سوال دا ده چې د افغانستان ولس ولې د نړیوالې ټولنې او د هغو سازمانونو چې د هغوی شعار بشریت وو او نن دغه ټولنه، نن دغه بشر نه ګڼل کېږي. خو بیا هم ګرانو هیوادوالو موږ چاته انتظار نه کوو. موږ الحمدلله خپل افغانان ظرفیت لرو چې په خپله کار وکړو، په خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو، که په هره برخه کې. داسې نن د برېښنا په هکله خبرې کوو، نو الحمدلله موږ د اسلامي امارت له راتګ وروسته تر دې دمه پورې د برېښنا په برخه کې هغه تحولات او تغیرات لرو چې څوک یې په 13 کلونو کې مثال نشي وړاندې کولی. نن چې په کومه غونډه کې راټول شوي یو، د کابل ښار یو پرنفوسه ښار ده، په میلیونونو انسانان دلته ژوند کوي.
مونږ د افغانستان په سطحه باندې چې څومره برېښنا لرو څومره برېښنا مصرفوو 80% صرف په کابل کې مصرفېږي. ولې دلته هم د صنعت له لحاظه هم د نفوس د تراکم له لحاظه او هم د دولتي اداراتو د حجم له لحاظه مصارف دلته ډېر زیات دي او هم د تجارتي اماکنو له لحاظه. نو لکه څنګه چې احمدي صاحب اشاره ورته کړه چې په تېر وخت کې دلته چې کومه توزیع او تقسیمات ترسره شوي، که هغه لاینونه دي، که هغه برېښنا کوټونه دي، که هغه ترانسفارمرونه او جنکشنونه دي، د دغه موجوده نفوس ظرفیتونه او کتلې ته نظر نه و سوی، بلکې په یو عادي شکل سره دا کار ترسره شوی و. نو ځکه موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې تقریبا د موږ 40 لینونه اضافه بار. اضافه بار په دې معنی چې کله یو لاین اضافه بار سي هغه لاین تا ته مطمئنه برېښنا نشي رسولی. کومه برېښنا چې تا ته درځي هغه به ډېره ضعیفه وي. اکثره وخت بغیر له دې چې د برېښنا شرکت د کارمندانو لوري نه پارچاوي تطبیق سي قطع سي په خپل سر هم قطع کېږي. نو په نتیجه کې د برېښنا ضایعات رامنځته کېږي، په خلکو باندې بیل راځي خو برېښنا هغسې نشي مصرفولی او نور مشکلات سره ایجادي. د دغه هدف په خاطر باندې موږ 19 لینونه په ګوته کړه او ټارګېټ مې کړو چې په دغه 19 لینونو باندې په تمدید به یې کار کوو چې تر څو په دغه 40 لینونو کې اضافه باري ختمه شي. نن د 11 جنکشن هغه لاین چې په مختلفو شاخو تقسیم شوی، موږ او تاسو د افتتاح په غونډه کې ګډون لرو چې له دې سره به 15,000 مشترکینو ته د برېښنا د برخې مشکلات چې مخکې درلودل هغه به حل شي. دغسې په 4 جنکشن کې، په 14 جنکشن کې، چنتله او احمد شاه بابا جنکشنونو کې او هغه نور 4 لینونه بغیر له دې لاین څخه چې هغه به هم په راتلونکي ډېرو نږدې ورځو کې به کارونه بشپړ شي چې له هغو سره به زموږ د کابل په مرکزي برخه کې هغه لویې ستونزې چې زموږ ولس سره لاس او ګریوانو او برقونه به په خپل سر قطع وصل کېده، برېښنا به ډېره ضعیفه وه، له دغو مشکلاتو څخه راوځو چې په دې باندې په میلیونونو افغانیو مصرف راغلی. خو موږ نه تنها د برېښنا د شبکې په اصلاح کې کار کوو او نه تنها دغه اصلاح موږ په مرکز د کابل کې تحت کار نیولې. الحمدلله په تېرو 4 میاشتو کې که تاسو فکر وکړئ موږ د هېواد په مختلفو لویو او کوچنیو ولایتونو کې اصلاحاتي چارې ډېرې ګړندۍ کړي چې زه به یې څو مثالونه وړاندې کړم. په شبرغان کې تقریبا 60 کیلو ولټ یو لاین چې 22 کیلومتره اوږدوالی لري دا تمدید شو چې انشاءالله راتلونکي ورځو کې به افتتاح کړو. همدارنګه 110 کیلو ولټ بل لاین چې 10 کیلومتره اوږدوالی لري او د جلغدوب له سیمې څخه تر شبرغانه پورې په دغه امتداد باندې پروت لاین ده او 110 کیلو ولټ تاسو ته معلوم ده چې په لوړ ظرفیت سره های ولټیج کې راځي دا لاین. نو د دې په خاطر باندې چې تر څو موږ وکولی شو چې شبرغان کې کوم داخلي تولیدات چې لرو چې هغه هلته له ګازو څخه برېښنا ترلاسه کوو او یا هم په راتلونکي کې ځینې نوي پروژې هلته افتتاح کېږي بیا به هلته د موږ د جذب مشکل نه وي. همدارنګه د شیرخان بندر څخه د قندوز تر ښاره پورې 65 کیلومتره په اوږدوالي 110 کیلو ولټ لاین تمدید شو چې انشاءالله راتلونکي کې به افتتاح شي. او دغسې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ساحاتو کې لکه هرات کې چې تقریبا هلته یو لاین له نورالجهاز سب سټیشن څخه تر 24 هوس سب سټیشنه پورې چې په راتلونکو ورځو کې افتتاح کېږي او بل 240 کیلو ولټ لاین له تورغونډۍ څخه تر نورالجهاز سب سټیشن پورې تقریبا 110 کیلومتره مسافې باندې اوږدوالی لري. په راتلونکي نږدې میاشتو کې به افتتاح تر سره شي او له دې سره به موږ وکولی شو چې تقریبا تر 80 تر 160 میګاواټه زیاته برېښنا به موږ له ترکمنستان څخه په ارزانه بیه ترلاسه کړو چې تر څو په هرات کې د موږ د صنعتکارانو د موږ د ولس مشکلو سره حل شي. برېښنا خپله له نوم نه ښکاري
چې دا یو تخنیکی مسئله او موضوع ده. بعضې وخت به ستونزې هم له ځان سره لري. اوس لکه تېره شپه د ترکمنستان طرف ته مشکلاتو د موږ د سریپل او شبرغان او مزار دغو لاینونو کې ستونزې رامنځته شوې، برق قطع شو. دا ستونزې به کله کله راځي، ولس به له موږ سره په دې کې ګزاره کوي. دا تخنیکي ستونزې نه تنها په افغانستان کې بلکې په نورو ډېرو هیوادونو کې هم د مشکلات شته. موږ داسې هیوادونه په مثال کې وړاندې کولی شو چې څو لسیزې جنګ هم نه ده لیدلی، خو بیا یې هم خپلو صنعتکارانو ته اعلان کړی چې ځان ته به په ژمي کې خپله برېښنا برابروئ، موږ یې نشو درکوی. نو دغسې ستونزې، دغسې مشکلات دا په نړۍ کې شته. په دې به نه مایوسه کېږو، یو بل ته به لاس ورکوو، کار به کوو، کوشش به کوو چې د هېواد په پرمختګ کې رغنده رول ولرو. د داخلي تولید په برخه کې تقریبا نږدې 14 سترې پروژې به انشاءالله په نږدې راتلونکو میاشتو کې افتتاح شي، چې له دې سره به د موږ او د تاسو داخلي تولید تر 5.5 میګاواټه پورې نور هم لوړ شي. تاسو وګورئ په تېرو 40 کلونو کې تر دې مهاله پورې د افغانستان ټول داخلي ظرفیت 380 میګاواټه ده، خو الحمدلله موږ او تاسو په د نږدې راتلونکو میاشتو کې به تر 5.5 میګاواټه پورې داسې پروژې افتتاح کوو چې هغه به د هېواد په مختلفو ولایتو کې وي او د هېواد د برېښنا عمومي شبکې ته به وصل کېږي، چې په دې سره به په زرګونو کورنیو، مختلفو ولسوالیو، کلو، ولایاتو او همدارنګه صنعتي پارکونو ته ډاډمنه برېښنا برابره شي. او لا هم په نورو پروژو باندې هم کار روان ده. موږ او تاسو الحمدلله ښه ظرفیتونه لرو، د باد برخه کې، د لمر په برخه کې، د اوبو برخه کې، د ګازو د ډبرو د سکرو په برخه کې، په نورو مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو چې په دې باندې انشاءالله کار کیږي او موږ او تاسو به ډاډمنه برېښنا ترلاسه کوو. همدارنګه د کجکي بند چې د ترکي 77 شرکت سره قرارداد ده او هغوی ته ورکړل شوی، هغه به هم تر روانو اوړي پورې به ظرفیت تقریبا تر 152 میګاواټه پورې ورسي، چې په دې باندې به موږ وکولی شو چې هلمند او کندهار ته ډاډمنه برېښنا ورسو. خو الحمدلله مخکې له دې چې د بند ظرفیت لوړ شي، موږ خپل چارې نه دي درولي او له کجکي بند څخه تر قندهاره پورې 110 کیلو ولټ لاین چې دا به د قندهار تر مشرقي سب سټیشنه پورې را رسیږي او په قندهار کې به د قندهار د مرکز په شمول یو شمېر ولسوالیو او صنعتي پارکونو ته ډاډمنه برېښنا ورکول کېږي، چې دغه چارې عملا د برېښنا شرکت له لوري څخه خلاصې شوي دي او مشرانو ته د تایید په خاطر باندې دا پروژه لیږل شوي چې له هغې خوا تایید چې نور افتتاح ته آماده ده او په څو لاټونو موږ تقسیم کړې ده چې په 6 میاشتو کې به دغه کار انشاءالله موږ تکمیلوو او په دې باندې تر 500 میلیونه افغانیو پورې مصرف راځي او دغه مصرف خپله د برېښنا شرکت له عوایدو څخه موږ ورته ورکوو او دا مو ورته ترتیب کړی. دغسې په زابل کې یو سب سټیشن یا برېښنا کوټ او په قندهار کې د قندهار مشرقي برېښنا کوټ او له کابل څخه قندهار ته چې کوم لاین روان ده 200 کیلو وټ لاین، په دې باندې هم الحمدلله چې په لاین خو کار روان ده او دغه 2 برېښنا کوټونه به هم په ډېر نږدې راتلونکي کې افتتاح شي د قرارداد په مرحله کې. موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د هرات ولایت د 4 ولسوالیو لپاره 4 برېښنا کوټونه افتتاح کړو، چې دغه برېښنا کوټونه لکه څنګه چې ما مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې مخکې شعار بشریت و، خو اوس د افغانستان ولس ورته بشر نه ښکاري، نه پوهېږم که څه موضوع ده. خپلې ټولې پخوانۍ پروژې درولي، دا پروژه د هغوی پروژه و باید تکمیل کړی وی، خو له بده مرغه چې دوی دا پروژې ودرولې، خو موږ هم نه یو کېناستلي، ورته انتظار مو نه ده کړی، په خپله په دیجه باندې ورځو، پاتې چارې بشپړوو او کار به ورباندې کوو انشاءالله، چې دغه 4 سب سټیشنونه به هم په نږدې راتلونکي وخت کې به په څو ورځو کې به انشاءالله افتتاح شي. خپلو هیوادوالو ته، خپلو مشرانو ته، د خپل نظام هر مجاهد، هر فرد، هر شخص ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د برېښنا شرکت د شرکتونو د ادارې په همکارۍ کوشش کوي، زیار باسي چې تر څو خپل ولس ته ډاډمنه برېښنا او ډاډمن خدمات وړاندې کړي. په دې برخه کې موږ د ولس همکاري ته هم ضرورت لرو او په ولس باندې دا غږ کوو، بلکې په ټولو هغو
خپلو مشترکینو چې له موږ څخه برېښنا اخیستې، که دولتي ادارات دي، که تجارتي اماکن دي، که صنعتي پارکونه دي او که رهایشي اماکن دي، چې د برېښنا په استعمال کې له انصاف څخه باید ټول کار واخلو. سمه ده موږ به بعضې داسې دوستان، داسې هیوادوال موجود وي چې د برېښنا په بیل به پوهېږي نو په 10,000 او په 15,000 روپۍ، خو دا فکر راځه وکړو که د ما په کور کې زه یو بې ځایه برق لګېږي، دا خاموشه کړم د ما د یو غریب ګاونډي چې تورې تیارې ته ناست دی، هغه به یوه کوټه روښانه شي. د ما به په صنعتي پارک کې یوې فابریکې ته برق ورسېږي چې هغه د هېواد د اقتصاد د تضمین او پیاوړتیا یو مهم عنصر ده. نو د برېښنا په صرفه‌جویي کې او د برېښنا په استعمال کې راځئ میانه رو اوسېږو، تر څو په تاسو هم مصارف ډېر رانسي، بیلونه به مو لوړ نه راځي او نورو ولسونو، خپل خلکو او نور هغو اماکنو ته چې ډېر اړین ضرورت ورته لري هغوی ته به هم برېښنا څه ورکړي.